نبوي سیرات د سیرت خپرونه هره ورځ د سهار له 6:30 دقیقو تر 7 بجو پورې له شریعت غږ راډیو څخه واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. بشمیر حمد ثنا و ستاینه خاص الله جل جلاله لره. درود او سلام دی وي پر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. د شریعت غږ رادیو محترم اوریدونکو او د نبوي سیرت د خپرونې عزتمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې دا د یو ځل بیا د یو بلې خپرونې په وړاندې کولو سره یو ځل بیا ستاسې په چوپړ کې یم. پتمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې غواړم چې د کعبې د ودانولو او همداراز د حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سوداګرۍ په اړوند تاسې دیندارو او معزز اوریدونکو ته ځینې ګټور او په زړه پورې معلومات درکاندم. د کعبې ودانۍ خالي د انسان د قد په اندازه جګه وه او لکه زموږ د عیدګاهو په شان یې چت نه درلود. کله چې دا ودانۍ په یو ژور ځای کې وه او د بارانونو په وخت کې به د ښار اوبه په حرم کې ډنډ کېدلې، نو خلکو د دې کار د مخنیوي لپاره د حرم په برخه کې یو بند جوړ کړ. خو دغه بند به هم هر وخت اوبه وراناوه او دې ودانۍ ته به یې زیان رسوه. د دې کار په نتیجه کې دا پریکړه وشوه چې باید د کعبې موجوده ودانۍ بیخي ړنګه او بیا له سره ډیره ټینګه او کلکه جوړه شي. ښه پېښه دا وه چې دغه وخت د جدې په بندر کې ناڅاپه یو سوداګریز جهاز د بحر د غاړې سره وجنګېده او ټوټې ټوټې شو. کله چې قریش له دې کار څخه خبر شول، نو ولید ابن مغیره جدې ته ولاړ او د دغه تجارتي مات جهاز تختې یې ورڅخه په بیه واخیستلې. په دغه جهاز کې یو رومي معمار و، باقوم نومېده. ولید هغه له ځان سره کعبې ته راوسته او ټولو قریشو په ګډه د کعبې په ودانۍ ګوتې پورې کړې. د قریشو مختلفو قبیلو د دې ودانۍ مختلفې برخې په خپلو کې سره ویشلې چې څوک له دې شرف څخه بې برخې پاتې نه شي. خو کله چې د کعبې په دیوال کې د حجر الاسود د ایښودلو وخت راغی، نو دغه وخت سخته جګړه را پیدا شوه او هر چا غوښتل چې دا خدمت د ده په لاس پای ته ورسیږي. د دې غوښتنې په نتیجه کې تورې له تیکو څخه راووتې. په عربو کې دا دستور وه چا چې به د سر ورکولو قسم وخوړه، نو وینه به یې په یوه پیاله کې واچوله او په هغې کې به یې ګوتې ومنډلې. په دې وخت کې ځینو خلکو دغه رسم او دود پر ځای کړی و. تر 4 ورځو پورې دغه شخړه روانه وه. په 5مه ورځ ابو امیه ابن مغیره چې د قریشو یو ډیر سپینګیری سړی و، دا نظر یې وړاندې کړ چې سهار وختي چې هر څوک لومړی دې ځای ته راشي، هغه د 3م سړی وټاکل شي. دغه نظریه ټولو ومنله. بله ورځ چې د ټولو قبیلو سپینګیري دغه ځای ته ورسېده، د قدرت کارونو ته ګورئ. سهار وختي چې تر ټولو لومړی د خلکو سترګې په کوم مخ ولګېدې، هغه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نړۍ روښانوونکی مخ و. خو حضرت رحمت للعالمین دا نه غوښتل چې له دې شرف څخه یوازې دی برخه واخلي. نو ده وویل کومې قبیلې چې د دې ډبرې د ایښودلو دعواګیر دي، هغوی د یو مشر او نماینده وټاکي. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو څادر وغوړاوه او حجر الاسود یې په هغه څادر کې کېښوده. دغو مشرانو ته یې وویل چې د څادر 4 کونجونه یا ګوټونه ونیسئ
او پورته یې کړی. کله چې څادر د ډبرې د ایښودلو تر ځایه پورې یوړل شو نو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجر الاسود ډبره اوچته کړه او په خپل ټاکلي ځای ولګوله. گویا دا یوه اشاره وه چې د الهي دین د ودانۍ وروستۍ تکمیلي ډبره به هم د همده مبارک په لاسونو ایښودل کیږي. په دې ترتیب د یو سخت جنگ مخه د دوی د ښه تدبیر په اثر ونیول شوه. د کعبې په ودانۍ چت جوړ شو، خو کله چې د ودانۍ لپاره پوره سامان موجود نه و نو د کعبې د ځمکې یوه برخه پرېښودل شوه او په نوره برخه کې د ودانۍ بنسټ کېښودل شو. له دغې پاتې ځمکې څخه چاپیره یو دیوال راتاو کړای شو چې یو وخت به کعبه کې داخل کړای شي. همدا برخه ده چې نن د حتیم په نامه یادېږي. د دې ځمکې په باره کې حضرت جناب پیغمبر د نبوت نه وروسته دا نیت کړی و چې دیوال ونړوي او نوې ودانۍ پکې جوړه کړای شي. خو وروسته ورته دا فکر پیدا شو چې خلک نوي مسلمانان شوي دي، دوی به د کعبې د دیوال د نړولو په اثر بدګمانه شي. په هر حال عربو په تیره بیا قریشو یعنې بني اسماعیل د اسلام نه زرګونه کلونه وړاندې سوداګري کوله. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم غوره نیکه هاشم چې د عربو ستره تجارتي معاهدې وکړې نو د دې کار له امله د قریشو د کورنۍ د کسب دا طریقه نور هم ټینګه او اصلي کړای شوه. د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب هم یو سوداګر و. د دې کبله حضرت نبی کریم چې د ځوانۍ او بلوغ دورې ته ورسید او د ژوندانه د لارو چارو د لټون په فکر کې شو نو د سوداګرۍ نه پرته ورته بله ښه لاره ښکاره شوه. دی په کوچنیتوب کې هم د ابو طالب سره په ځینو تجارتي سفرونو کې ملګری شوی و او په دې لړ کې یې ډېرې تجربې حاصلې کړې او د ده ښې معاملې په خلکو کې شهرت موندلی و. دغه وخت به خلکو په عمومي ډول خپلې پانګې او پیسې امانتګرو او تجربه کارو خلکو ته ورکولې او په دې ترتیب به یې هغوی په ګټه کې له ځان سره شریکول. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به هم په ډیره خوشحالۍ دغه شرکت او ګډون مانه. د حضرت نبی کریم د تجارت د شریکانو او ملګرو له شهادتونو څخه چې د حدیث او تاریخ په کتابونو کې یاد شوي دي دا حقیقت څرګندیږي چې ده به په څومره طاقت او امانتدارۍ دغه کارونه سرته رسول. د سوداګرۍ په ښو اخلاقو کې له ټولو نه زیاته مهمه خبره وعده په ځای کول او په ژبه او قول درېدل. د نبوت د منصب نه وړاندې د مکې امین تاجر د دې اخلاقي مثال ډېره غوره او څرګنده نمونه وه. عبدالله ابن ابي الحسما یو صحابي وایي چې د بعثت نه وړاندې ما د حضرت جناب پیغمبر سره د پیرلو او پلورلو په یو معامله کې هم شرکت کړی و چې څه برخه یې فیصله شوې وه او څه یې پاتې وه. ما ژمنه کړې وه چې بیا به راشم. اتفاقا تر 3 ورځو پورې ما ته دغه خپله وعده را په یاد نه شوه. په 3مه ورځ چې زه د وعدې ځای ته ورغلم ما دی مبارک ولیده چې همهغلته زما په انتظار کې ولاړ وه. زما په دې وعده خلافۍ د مبارک تندی هم تریو نه کړ. یوازې دومره یې وویل چې زه د ډېر په تکلیف کړم. دا 3 ورځې شوې چې زه په دې ځای کې تا ته ولاړ یم. د سوداګرۍ په چارو کې به دوی خپله معامله روغه او صافه ساتله. د نبوت نه پخوا هم چې کومو خلکو له ده مبارک سره د سوداګرۍ په چارو کې سابقه لرله هغوی به د دغې خبرې شاهدي ورکوله. حضرت صاحب نومی صحابي چې د مسلمانېدلو نه وروسته د حضرت جناب پیغمبر په مبارک خدمت کې حاضر شو نو خلکو حضرت جناب پیغمبر ته د ده د امانتدارۍ صفتونه وکړل. ده وویل زه له تاسې نه دی ښه پېژنم. حضرت صاحب وویل له تا نه زما مور او پلار ځار شه، زما د تجارت ملګری وې، تاسې به تل خپله معامله پاکه او صافه ساتله.
قیس ابن صائب مخزومي یو بل صحابي هم د ده په تجارت کې شریک و. هغه هم په همدې الفاظو د حضرت جناب پیغمبر په ښه معامله شاهدي ورکوله. د دې سوداګرۍ لپاره شام، بصرې او یمن ته ډېر سفرونه کړي دي. د سیرت خپرونه هره ورځ د سهار له 6:30 تر 7 بجو پورې له شریعت غږ راډیو څخه واورئ. اوس به راشو دې ته چې له حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها سره د حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده په څه ډول ترسره شو. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها یوه عزت د دې د نسب نړۍ په 5م پخت کې د حضرت جناب پیغمبر له کورنۍ سره یو ځای کیږي چې د دې لړۍ تر مخه به دا د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره لور یعنې د کاکا خیلو د کورنۍ څخه وه. دا 2 وارې واده شوې وه، خو په دغه وخت کې کونډه وه. کله چې دا ډېره شریفه، پاکه او د لوړو خویونو خاونده میرمن وه، نو د جاهلیت په زمانه کې به خلکو د طاهره په نامه یادوله. دا د ډېر مال او دولت خاونده وه. د ابن سعد په طبقات کې راغلي دي چې کله به د مکې د خلکو قافله د سوداګرۍ لپاره روانېدله، نو یوازې د دې مالونه به ټولو قریشو سره برابر وه. په دغه وخت کې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عمر 25 کلونو ته رسېدلی و. د په ډېرو ملي او اجتماعي چارو کې ګډون کړی و او له هر چا سره به یې د سوداګرۍ په لار کې راکړه ورکړه کوله او معاملې به یې پېښېدلې. د ده ښو معاملو، صداقت، دیانت او ښو اخلاقو په خلکو کې دومره شهرت موندلی و چې دوی ورته د امین لقب ورکړی و. لکه چې حضرت خدیجه هم د دې دلیلونو په وجه حضرت جناب پیغمبر ته دا پیغام ولیږه چې ته زما د تجارت مال شام ته یوسه. څومره پیسې چې زه د دې کار په بدل کې نورو ته ورکوم، د هغو په 2 برابره به تا ته درکړم. حضرت جناب پیغمبر دغه خبره ومنله او د دې مال بصرې ته یووه. د بصرې نه د بیرته راتلو څخه نږدې 3 میاشتې وروسته حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته د خپل واده پیغام یې ورولېږه. که څه هم دغه وخت د حضرت خدیجې پلار مړ شوی و، خو تره یې عامر ابن اسد ژوندی و. په عربو کې د وخت ښځو دا اختیار درلود چې د خپل واده او نکاح په باره کې د چا سره خبرې وکړي. د دوی په دې خبرو کې د بالغې او نابالغې کوم شرط نه و، سره د دې چې د حضرت خدیجې تره ژوندی و، خو دې په خپله د دغه کار ټولې خبرې فیصله کړې او په ټاکلې نیټه ابو طالب او د حضرت جناب پیغمبر د کورنۍ نور مشران چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه هم پکې وه، د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کور ته ورغله. ابو طالب د نکاح خطبه ولوستله او 500 طلایي درهمه یې مهر وټاکل شو. په ځینو روایتونو کې راغلي دي چې په دغو ورځو کې د حضرت خدیجې پلار ژوندی و او د هغه په مخ کې نکاح وتړل شوه، خو دغه وخت دی د شرابو په نشه کې ډوب و. کله چې په صد شو او د نکاح نه خبر شو، نو ډیر خفه و او په قهر شو او بی ویل چې دی د لویو خلکو انډول او سیال نه دی. خو دا روایت صحیح نه دی، ځکه چې امام سحیلي دا خبره په دلیل او ښکاره ډول ثابته کړې ده چې د حضرت خدیجې پلار د فجار نومي جنګ نه وړاندې مړ شوی و. حضرت خدیجه چې په کوم کور کې اوسېدله، هغه کور هم د تبري مورخ د بیان سره سم د حمدي په نامه مشهور دی. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دا کور په بیه واخیسته او جومات یې ورڅخه جوړ کړه. د واده په وخت کې د حضرت خدیجې عمر 40 کاله و او له 2 لومړیو خاوندانو څخه یې 2 زامن او یوه لور شوې وه چې د دوی نومونه او مفصل حالات به انشاءالله چې په وروسته خپرولو کې راشي. د حضرت نبی کریم چې څومره اولادونه پیدا شوي دي، بې د حضرت ابراهیم نه نور ټول د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نه پیدا شوي دي، چې د دوی پوره حالات به هم په نورو خپرونو کې تاسو عزتمن اورېدونکو ته درواغ. دا هغه پیښې وې چې تاریخي ترتیب پکې ښکاره او معلوم دی او له دې کبله پرله پسې بیان شوي دي.
پرته له دې پیښو څخه ځینې داسې نور واقعات هم شته چې کلونه او تاریخونه یې معلوم نه دي. نو له دې کبله موږ دا خبره مناسبه وګڼله چې دا ډول پیښې د عامې سلسلې څخه جلا تاسو ته در ووایو. د مکې خلک په عمومي ډول د سوداګرۍ په سفرونو روږدي وه. حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دې لړ کې ډېر سفرونه کړي. د شام او بصرې د سفرونو حال په مخکې خپرونو کې تیر شوی ده. سربیره په دې ځایونو نور تجارتي ځایونو ته هم د حضرت جناب پیغمبر تلل ثابت. د عربو په مختلفو ځایو کې چې کوم تجارتي بازارونه وه په هغو کې د جعاشته نومي بازار یادونه ابن سید الناس په خپل کتاب کې کړې ده. حضرت خدیجه رضی الله عنها چې دی د سوداګرۍ لپاره کومو ځایونو ته لېږلی وه په هغو کې د یمن جرش نومی ښار او بازار هم دی. حاکم په خپل مستدرک کې لیکلي دي او علامه ذهبي هم د دې خبرې تصدیق کړی ده چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم 2 وار جرش بازار ته تللی ده او د هرې پیرې په بدل کې حضرت خدیجه رضی الله عنها حضرت جناب پیغمبر ته یو اوښ ورکړی ده. د نبوت نه وروسته چې په کوم کال د عربو د ټولو لرې ځایونو څخه حضرت جناب پیغمبر ته جرګې راغلي، په دغه لړ کې د بحرین د عبدالقیس نومي قبیلې جرګه هم راغلې وه. نو حضرت جناب پیغمبر ورته د بیل ځای نوم واخیسته او د هر یو ځای د حالاتو پوښتنه یې ترې وکړه. دوی په ډېر تعجب سره وویل چې تاسې ته خو زموږ د هېواد حال له موږ نه هم ډېر ښه معلوم دی. د مبارک په ځواب کې ورته وویل چې ما ستاسې هېواد ته کتلي دي. د اروپا مورخین چې غیبي علمونو څخه بیخي منکر دي د دې خبرې ثابتول غواړي چې نعوذ بالله حضرت جناب پیغمبر ټول عملونه او معلومات د سیر او سفر څخه لاسته راوړي. دوی د قیاسونو په ذریعه دغه دائره نوره هم لویه کړې ده. یو مورخ لیکلي دي چې حضرت جناب پیغمبر د بحر سفر هم کړی. د دې خبرې دلیل دا دی چې په قرآن عظیم شان کې د جهازونو د چلن او طوفان کیفیت په داسې صحیح رنګ کې ښودل شوی ده چې د شخصي تجربې بوی ورڅخه خیچي. نوموړي مورخ دا دعوا هم کړې ده چې حضرت جناب پیغمبر مصر ته هم تللی و او مړ سمندر یې هم لیدلی و. خو د تاریخ دفتر له دې واقعاتو څخه بیخي پاک دی. دا خبره په قطعي ډول ثابته ده چې حضرت جناب پیغمبر د کوچنیتوب او ځلمیتوب په وخت کې یعنی د نبوت د دورې نه په وړاندې موده کې هم تل د شرق له رسمونو ډډه کړې ده. یو ځل قریشو د حضرت جناب پیغمبر په مخ کې ډوډۍ کېښوده. دا ډوډۍ د بتانو د نظر ډوډۍ وه او کوم څاروي چې حلال شوي وه هغه د یو بت په نامه حلال شوي وه. خو د مبارک دغه ډوډۍ ونه خوړله او انکار یې ترې وکړ. د انصارو او د هغو دعوا دا ده چې د حضرت جناب پیغمبر په اعتقاداتو کې چې کوم تغییر پیښ شوی دی هغه د نبوت نه وروسته راغلی ده او د نبوت نه وړاندې د ده د عمل ډول هغه وه څنګه چې د ده د کورنۍ او د ښار د خلکو وه. لکه چې ده د خپل لومړني زوی نوم عبدالعزا ایښی وه. دا روایت په خپله د امام بخاري په تاریخ صغیر کې موجود دی. خو که دا روایت صحیح هم وي د هغه یعنی حضرت جناب پیغمبر په هکله ورباندې استدلال نشي کېدای. حضرت خدیجه د اسلام نه وړاندې بت پرسته وه. دا نوم به هغې ایښی کله چې حضرت جناب پیغمبر ته دغه وخته پورې د ارشاد منصب باندې نه و مامور شوی، له دې کبله به یې ورباندې کوم اعتراض نه وي کړی. حقیقت دا دی چې دا روایت په اصل کې هم ثابت نه دی. د دې روایت تر ټولو ښه او صحیح سلسله هغه ده چې امام بخاري په خپل تاریخ صغیر کې راوړې ده. د دې روایت لومړی راوي اسماعیل دی چې پوره نوم یې اسماعیل ابن ابي اویس دی. که څه هم ځینو محدثینو دا روایت باوري ګڼلی ده، خو په دغه باره کې د ډېرو خلکو نظریه موجوده ده. دا خبره په قطعي ډول ثابته ده چې حضرت جناب پیغمبر د نبوت نه وړاندې د بت پرستۍ په غندنه پیل کړی او په کومو خلکو کې چې د یعنې تهوت کوونکي وه د هغوی به یې
له دې خبرې څخه منع کوله. په دې خبره کې شک نشته چې د جناب پیغمبر د بعثت نه وړاندې د الهي فیض وړانګو خپرېدو نه په غورعبو کې دا لړۍ پیل شوې وه. لکه چې د دې وړانګو په رڼا کې قیس ابن ساعده، ورقه ابن نوفل، عبیدالله ابن جحش، عثمان ابن حوارث، زید ابن عامر ابن طفیل د پرستۍ څخه انکار کړی و. په دوی کې حضرت جناب پیغمبر له زید سره ملاقات هم کړی و چې د دې ملاقات یاداښت په صحیح بخاري کې هم راغلی ده. ورقه عیسایي شوی و. کله چې دی د حضرت خدیجې د تره زوی و او په مکې معظمه کې اوسېده، نو دا قیاس کېدلی شي چې ده به هم د حضرت جناب پیغمبر سره کتلي. په ځینو روایتونو کې راغلي دي چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ده سره دوستي لره. په عمومي ډول د ادب او محاضراتو په کتابونو کې او د تاریخ په ځینو کتابونو کې راغلي دي چې قیس ابن ساعده چې په عکاظ کې کومه مشهوره خطبه ویلې وه، حضرت جناب پیغمبر هم په دغه خطبه کې شریک و. د دې خطبې ډیره برخه ادب پوهانو نقل کړې ده. کله چې د دې خطبې فقرې په ظاهره کې د قرآن عظیم شان د ابتدایي سورتونو په شان دي، یعنی کوچنی کوچنی او مقفا دي، له دې کبله عیسایي مورخینو دا دعوا کړې ده چې حضرت جناب پیغمبر دغه طریقه له همده څخه اخیستې ده. د قیس ابن ساعده روایت او د ده په لنډ او پوره ډول په جلا جلا عبارتونو به وغږېږو. ازدي، بیهقي، حافظ او نورو نقل کړی ده، خو دغه ټوله سر تر پایه مصنوعي او موضوعي ده او راویان په عمومي ډول یوازې د سند وړ نه دي، بلکې ډېر دروغجن هم دي. لکه چې سویتي په خپل موضوعات نومي کتاب کې د دې روایت ټولې طریقې را نقل کړي او د دې روایت په راویانو یې بحث کړی ده، او د علامه ذهبي او حافظ ابن حجر او نورو اقوال په تفصیل سره راوړي. عزتمن اوریدونکو، زموږ د خپرونې د پای شیبې شوې. اوس له تاسو اجازه غواړم که بلې او راتلونکې خپرونې چې انشاءالله بیا به ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.